السلام علیکم، حکمت یم. د بعضې سټوډنټس دغه خبره ده چې سر مثال د پښتو د لیکلو که ته خبره کوې چې د کې پي کې یعنې خټکو لهجه بالکل ترې لرې کړئ ستاسو د اسانۍ دپاره. یعنې د کې پي کې یا د کوټې کم کسان چې کم دي که نه، یا د یوسفزۍ لهجې والا یا د خټک لهجې والا چې کم کسان دي ته د هغو په پروننسیشن کې فرق دی. نو دا تر اوسه پورې د پښتو تاریخ چې ته دومرې زوړ دی، د دې په لیک کې ولې لا کچوالی دی. ګوره خبره دغه ده چې د پښتو تقریبا بیخي تر اوسنۍ خبره ده چې دا لیک منځته راغلی دی، یعنې پر یو اصول باندې الفابیټس لیکل سوي دي. دا الفابیټس اوس پر اصول باندې استعمالیږي، لیکل کېږي. ځکه د پښتو لیکلو کې دغه زیاته مسله روانه ده چې د خلکو د لیکل کې دا پروننسیشن د وجې د دوی رایټنګ چې کوم دی کچا وي، یعنې پوخ نه وي. خامخا په یګانو کې فرق راځي، په ګي و ژي کې فرق راځي، په سین و په شین و په خین کې فرق راځي. د دې مین مرجع چې کوم ټیم تر اوسنۍ پورې، یعنې د 1990s او تر 2000 پورې په دا منځ کې چې اوس ماته فکس تاریخ نه در معلوم، که تاسو کې چاته معلوم وي هغه په کمنټ کې ولیکئ. په باړهګلۍ کې یو کانفرنس راوغوښتل شو پښتنو، چې په دې کې ګڼ شمېر د لرو بر خلکو کسانو پکې شرکت وکړو چې دا خبره باندې کښېنستو چې باید د پښتو تاریخ دومرې زیات ادب لمنې دومرې پراخه ده. نو د لیکل دپاره پکار دی موږ یو اصول جوړ کړو چې هغه که د افغانستان یا د دنیا د هر ګوټ څه کم پښتانه وي هغه پر یو اصول پښتو ولیکي. نو په باړهګلۍ کې یو کانفرنس راوغوښتل شو، په کانفرنس کې دا الفابیټس ولیکل شول. اوس دا الفابیټس بالکل د یو اصول او لکه څنګه چې انګلیش یا اردو د خپل ګریمر مطابق ټیک لیکل پکار دي او اصول ورته شو. بعضې کې زه ته لیکو یا بل لیکي هغه دا رقم دی چې یګانې بس مازې چې په پښتو کې کم خوند ورکړله، که د پراتو ټکو والا که د بلا ټکو والا که د لکۍ وي که د حمزه وي، بس هغه پکې لیکي. خو مګر دا رقم نه ده، د دې خپل اصول سره پر دې باندې کښته غږېږو. مثال د پښتو د لیکلو چې کوم آغاز و، د پښتو د لیکلو چې کوم آغاز و هغه په باړهګلۍ کې وسول. چیرې وسلو؟ دا په باړهګلۍ کې وسلو. نه ما په چې لیکي والے لیکل لکه کرسي رسي دا رقم صحیح شو. په باړهګلۍ کې وسو کانفرنس وسول. هغه د دې بنیاد پرې شوی چې کوم موږ الفابیټس پرون ویلو که نه، په هغه الفابیټس یې ورکړو، هغه خپل بالکل د خپل اصول مطابق استعمالیږي. پرون اصول ما درکړي چې بابا هغه چېرته چې ته څنګه پرونونس یې که نه، د پروننسیشن مطابق ته وګوره، په هغه مطابق باندې خپل چې کوم کنزوننټس دي یا د عربي چې کوم ورډز دي که نه هغه تاسو استعمالولی شئ. دا یعنې د پښتو د لیک آغاز دغه خو نو لیک د پخوا څه دي، یعنې د چیشتي د علي بیبي چې کوم دغه دی رولز چې دي یا رول چې کوم دي یا چې کوم د علي بي چې کوم الفابیټس دي که نه، دا باړهګلۍ د کانفرنس نه وسلو. بیا د دې نه مخکې بېشکه چې کوم پخوا چې کوم رایټنګ لیک دی، نو چې ته دا خبره وکړې چې سر مثال کې طور پر چې ته په باړهګلۍ کانفرنس کې دا خبرې وسولې د علي بي دا منځته ګرد راغلو تر یې پورې. نو دا چې باړهګلۍ سوی د دې مخکې چې خلکو پښتو لیکله سره لیکله ګوډ، په هغه کې زیات تر ټولو زیات تاثرات چې کوم ټیم ته د امیر کروړ وګورې یا د بل د وګورې یا د خوشحال خان خټک وګورې، په دې کې تر ټولو زیات د فارسي لهجې د تورې ډېرې زیات استعمال شوي دي. په دې کې د اردو د استعمال خبره ډېره زیاته څه د خیر اردو خو هم ډېر ریسنټ ده چې مطلب زه د پخوا خبره وکړم د پښتو خو نو لیکل خو د اردو وجود نه و چې پښتو شو ده. یعنې په هغه کې تر ټولو ته اکبر زمینداروي چې کوم شاعري وګورې، په هغه کې تر ټولو زیات د فارسي لهجه ډېره زیاته ده، یعنې اثرات ډېر زیات دي. په هغه لهجو سره ګډولې، په هغه کې خلکو پښتو لیکله. خو مګر چې کوم فکس رولز دي هغه د باړهګلۍ د کانفرنس نه بعد دي. ټیک ده، د باړهګلۍ د کانفرنس نه بعد دي. دویمه خبره دا ده، ډېر سټوډنټس دا خبره کوله چې سر دا یوه خبره ده، موږ ته پښتو لیکل په دغه باندې هم ډېر مشکل ښکاره کېږي. بعضې موږ ګورو چې د افغانستان کوم ریډیو لمر چینل ګورو یا بي بي سي پښتو ګورو یا وایس اف امریکا پښتون ګورو، په هغه کې چې کومه دوی پښتو لیکي، اوس مثال کې طور پر هغه یونیورسټي ته مکتب وایي، سوري پوهنتون وایي، سکول ته مکتب وایي. نو دا به موږ چې کوم ټیم پښتو لیکو، خامخا دا ضروري ده چې موږ په پښتو د یونیورسټي کې پوهنتون لیکو یا سکول به په مکتب لیکو. نه، دا یوه خبره بالکل ضروري په ذهن کې کښېږدئ چې کومه پښتو کوم ورډز ته استعمالوي. اوس مثال کې طور پر یونیورسټي بالکل په پښتو کې یونیورسټي لیکلی شي، ولې د یونیورسټي چې کوم ورډز دي د یونیورسټي هغه په پښتو کې خپل هغه الفابیټس. اوس مثال کې طور یونیورسټي موږ سره کوم لیکو، دا یونیورسټي دا یونیورسټي دا رقم لیکل کېږي. نو اوس که ته راولاړ سې پوهنتون ولیکې هم یوه خبره نه ده. پوهنتون دا لیکم نو هم لیکلی سي، یوه مسله نه ده. هغه چې څه رقم لیکي هغه هم صحیح دي. ستاسو که ته یونیورسټي ولیکې یا پوهنتون ولیکې هم ټیک دی. اوس مثال کې طور پر بعض خلک راځي وروره وایي وروره سر خلک پېښور دا رقم لیکي. اوس مثال کې طور پر په پښتو کې
دا رقم لیکي یا دا رقم یا پیښور لیکي یا چې لیکي یا پیښور لیکي دواړه بالکل صحیح دي. یعنی تاسو ولې دغه الفابet چې کوم دي آیم په پښتو کې ستا دغه په پښتو کې ستا. اوس مثال کې تور پر یو دا هي د په پښتو په اردو کې موږ چې لیکو دا رقم لیکو ټیک شو موږ دا رقم لیکو دا هي لیکو مګر په پښتو کې دا هي نسته په پښتو کې دوه سترګې ده. دا تر ټولو ضروري خبرې دا دي کچيري خلک یونیورسيټي ته مکتب پوهنتون وای ضروري نه ده په پښتو یا په پیپر کې یا داسې د پښتو په لیک لوست کې به ته خامخا پوهنتون وای یا به خامخا ته مکتب وای بالکل غاړه نه لري ته یونیورسيټي د یونیورسيټي لیکلای سي مکتب یونیورسيټي ته هم 100% سي هغه 100% سي دي. خدا یو خبره ټوله په ذهن کې کېږدي د پښتو لپاره تر ټولو ضروري کوم خبرې چې دي دا چیرته دا خبرې دي چې مثال تر ټولو د پښتو د لیکلو لپاره دا دی چې تر اولرس کوم ورډز چې مثال په یګانو کې ستا شک وي اولرس هغه 15 توري ولیکه پر هغه پرونونسیشن باندې غور فکر وکړه بس پرونونسیشن ته ګوره ورډز لیکه ستا په پښتو ان شاء الله په ذمہواری په ګارانټي درته وایم چې تاسو په پښتو کې په لیکلو کې به چې بهتري راځي. دا فرق بالکل نور کوي چې کم خلک سره کم پښتو لیکي کم دا رقم لیکي او موږ پکې کوم بعض خلک لیکو د کې خبره ده خلک دا رقم یې لیکي موږ دا رقم لیکو ولې په هغه پرونونسیشن کې فرق دی. خدا دا د دې وجه دغه شی ده چې زموږ د پښتو رایټینګ چې کم دی یعنی بالکل اکارډینګ ټو ګرامټیکل رولز هغه ډېر ریسنټلی د باړګل کانفرنس د بعد کې بیا په لیک کې ډېره بهتري راغلی ده او زم تاسو دا ریکوست کوم چې کوم ټیم تاسو پښتو لیکي باید په کار د تاسو ګرامټیکل رولز ته وګورئ او پرونونسیشن ته وګورئ دغه سو مطابق ولیکئ ځکه زموږ پښتو بهتري په مخ روان سي نه کا چې په پښتو کې موږ یو ډېر مسکنسپشن په دا یګانو کې یا په سین خین کې یا په جیو فګي کې پیدا کو. مننه که تاسو هر کوېسچن وي هر څه وي تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې لیکلی سئ که نه وي تاسو ماته ایمیل کولی سئ یا واتساپ کولی سئ. مهرباني.